په ښځو دغه د عملونو ډېر ونه ځنډېدل. غاجانه څوک نه رسېدلي دي د هرات په ګمرک کې باندې یو څو ثبات به راووځي. میرویس جانه یو څه ته سر نه په ګرځه ستا بې پروایي د لاسه په میاشتو په ګمرک کې مالونه بند پاتې. ګل کاکا به دې زما څه ګناه ده؟ خو هغه چې خلک ورته درولي دي د حکومت کار دی چې کار خلاص یې راوبوځي. ته نو زوی د حکومت په کار پسې سر وګرځوه خو ستا خپل کار دی خپل مال دی خپل کانتینران دي نو چې خلک دې ورته درولي دي چې په خلکو ته ونه ګرځېږي پر غوږ غږ ونه کړي نو په خپله د خلاصوي په کار پسې به ته ګرځې ته بیا پوښتنه کوې داسې ګمرک چې ته ورته کښېنې. شیرین اغا که زما د منې د کاروبار پر ده دروند دی یو بل چا ته مې ور وسپاره چې تکړه نفر یې چا ته یې وسپاره اوس په چا باندې باور شته. غاجانو د ګل کاکا چې څنګه خوښ یې هغسې وکړه. زه خو د خپله وسه پرې زغلم د خپل وس برابر کار یې څوک نشي کولی. او د ګل کاکا په ادب زه پوهېږم چې ښه ادب دی. هغه ورځ زوی د بېکارو خلکو سره کښېنستې ما ووالي نو زما په خیال پر هغه باندې دم خوابده ده. یا میرویس جانه وروره دا لیک په ولې زما خوا نه ده بده شوې. دا خبره ما په دې خاطر وکړه که دا کارونه پر تا ډېر یو بل نفر به ورته ونیسو. ښه ته اوس ستا خبرې پرېږده میرویسه ته به خپل کار کوې ته خپل کار ښه سره پوهېږي او ته به داسې وکړې سلمان خانه چې جمعګل ته به ورسې دا پیسې مو پر باندې دا پیسې به دې راوړې تا ته جمعه د هر پورې ولي دا پیسې دې راوړې ته پسې تللی ستا کارونه تر ده شاته پاتې دا د خپلو کار ورته وګوره. خیر شیرین اغا هغه کار به زه وکړم زه به اوس درڅخه ولاړ شم. دا ستا په موټر کې مې راکړه زما موټر خراب دی مې سیلې مې درولې دي. دغه د خپل موټر د جوړولو نه یو ده ته وستا کارونه پس پاتې دي. زوی د کاکا په خبرو کې خوا ودرېد. مشر سړی یو خبره وکړه پروا نه لري خپل کار کوه. یا غاجانو ولې خوا بدو زه ځم ګدامو ته شی مې خو دې نه په کار یا زه په مخه دې ښه سم. شابه زبون کوشش کوي چې اوسه جوړ شي ولې نه دې مکتب ته درباندې راغلی کېږي. هغه جانه څو وختي دی هغه جانه که ماښام راتلې ما کلام کتابچې خلاصې دي ما به څه یې سره راوړ. سمه ده زه به نن پیسې واخلم بعد د ترانې سم یې به پیسې راکړم ته به خپله رانیسي تو خوشحالي نه وایله. هغه جانه ما کتابچه سته کله ما دې څو یې سره راوړل. سمه ده تا ته به بعد بیا رانیسي اوس خو دغه سنسي واقعي یا په دا باندې بیا ته ګوره چې مثال د خپل راز به ته نږدې شي وګوره سید سمه ده ستا څنګه خوښ ګوره مال شرعي که چې په خپلو سترګو یې ووینې بیا د په بیه کې هم سره جوړېږي نو زه خو تا نه خوابدی کوم ته زما د پلار انډیوال یې د پلار په خاطر چې بل ته په سل تا په نیوې نور څه وایه ښه ستا موټران څنګه شو راورسېدل که یا څه وایه زه مشکل نه لري بیا یادګار به څه وبې ګورم پر وبه ګرځم څنګه دې څنګه موټران یې راوستلي دي دا باندې سمه مخه دې ښه سته سلام علیکم. څوک و زوی څه ویم جان حاجي بچې محمد و سلامونه یې ویله ولا شان مې رسېدلي دي ولا څه شان موږ ته په سمه بیه راکړي ما راز بیا به د نږدې څه خبرې سره خوابدي کوم جنه و زوی خوابدي کوه هغه خورا ښه سړی دی ما د ډېر وخت ټینګ انډیوال دی اشنا یې نه دي هغه موټر چې ما ځینې واخلي فرقي ولاک خبره سره کړې ده چې په څو دی یا په څو نه یا غاجانه ولې خوابدي کوو ویل نوي موټران نه م رسېدلي دي ول راسې بیا وګورئ هغه چې هغه جانه موټران نه رسېدلي دي تا واده سره کړی و تا د دې موټران ورسېږي تا ته به موټر رانیسي
سمه ده زه واده مې درسره کړی و چې د نه به درېیم شو. یا هغه جانه پام کوئ دا کار ونه کړي موټر څه کوي ولې موټر څه کوو چې ولې چلوې زما او ستا ډېر فرق دی که زه مجبوره نه یم دا موټر نه چلوئ هغه موټر ګاډ چې سم دی هغه موټر ګاډ چې چلوه سبا به یو په موټر والی بیا به د رودنو سوتای بس هر وخت چې هغه جان ته زه د یو شي وایم ته پکښې راوغورځېږې دا ستا کار نه څه زما او د هغه جان کار دی ولې زما کار نه ثبت کېږي بس ته اوس دا خبرې پرېږده زه واده مې درسره کړې ده سبا د خیره دې بیا یم شار موټر دې خوښ شو درېیم سم دا په تا اړه نه ده هغه جانه ته ولې داسې کوې د عمر وګوره موټر وګوره موټر د وروسته دس ځله نه دی ته موټر رانیسې درته ومې ویل چې دا خبرې مه کوه دا زما خپل کار دی زه ستا په ادب پوهېږم چې دا دې مینېزی لوړ دی زه یو شی رانیسم یو څه خشیه پکښې ماتوې دا په تا اړه نه دی نو زه څه خاصیب شم ماتوم زه څه زه درسره لرم بس هم زه درسره لرم زه په ادب پوهېږم چې ما ته راشه ور مه خطا پوزه رانیسم چې په هره کمې چې هر موټر دې خوښ و ستا لاس ورته ونیو هغه موټر ته رانیسم السلام علیکم. وعلیکم السلام سر مسم څه چې وکړه پر جانه په کارو چې څه وکړه دا یو قدم شیان سره ځای پر ځای کړله خو لا نور سبا راځي بخیر زه ښه چې وکړه هغه جنسي مو خپل شیان ویوړه که پاته دي یا پاتې دي هغه مازګر راځي ول بیا مازګر و زه ښه دی مازګر یې په لاس ورکړي نور کوم مشکل خو به نه وي دا کوم مشکل نشته آمشتګي که دې راکړله میاشت پوره ده تاسو چې را د کور سره تلم هغه چا مې راته ویلي ول قلم کتابچې نه درو قلم کتابچې به ورته پرانیسو زه مازګر بیا درکړم یوه داسې وکړه چې وساته نور شیان رسېږي که را بیا ویسې په ګدامو کې بیا ځای پر ځای کړي سمه ده داسې خو مور ته سبا راغلم خدای پامان ورځه ونیسه خدای دې مر شي بشنا پوی ندنا دا ندا حسیلے ونی دپ ماگران دا پوی بشنا پوی ندنا دا ندا حسیلے ونی دپ ماگران دا حسیلے ونی دپ ماگران دا السلام علیکم. خدای دې راوړی شیخان کال دې ډېر په خیر خیرات دې شکرات په خیر ده د خیر چیرې دی یاره ولا تللی وم بازار ته ته چیرې روان یې ولا بشیر خانه ماښام یې دلته اعلان وکړی د موټروانۍ درس ورته ویل کېږي ما نور پسې دغه بشري کوښښ د موټروانۍ په قوانینو به هم پوه شو او 10 ورځې درس دې بره په اخر کې لیسنس هم درکړي چې ته وایې راځه ستا لپاره هم ډېر ګټور دی دا خو ښه خبر ده نافیه جانه زه به ولاړ شم د پلار سره وسلا وکړم اجازه کې راکړه باره به ځان ورسره ولاړ شم یاره بشیر خانه زه به ولاړ شم اوس به خپل نوم نوشته کړم ته د پلار سره سلا وکړې که اجازه درکړه باره به ستا سره هم ولاړ شم باره به ستا نوم هم نوشته کړم سمه ده خوښه مې ده اوس موږ ته خدمت وایه بای ژوندی اوسې د خدای په امان درته ولاړم خدای دې مل السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر ستړی مه شې. چیرې تللی وې زوی؟
دغسې د باندې وتلی یم اغاجان. څنګه دې زوی موټر دي اوس خو دې زده کړی اغاجانه پخوا مې هم لږ لږ زده و، اوس خو مې بیخي سمې زده کړي دي. په دا بازار کې مخکې زوی د ځان سره احتیاط کوه قرار قرار یې چلو دا یې مخکې یو څوک په ونه وایه یا اغاجانه بېغمه اوسه، خو ما خبره درته کوله. څه خبره ده زوی ووایه. اغاجانه اوس نه عبدالنافي ویلو د اطلي د موټروانۍ درس یې شروع کړي، نو ما ته یې ویلو چې وایه راځه. ما ورته ویله ما زه به د پلار سره سلا وکړم، لس ورځې درس کې بیا د هغه څخه وروسته لیسنس راکوي. زوی په دې خبرې چې سر مه ګرځو لیسنس میسنس یې پسې هیله کوه لیسنس زه درته اخلم په خدای 15 روپۍ ورکړم پورته یې درته راوړم. زوی ناکي وخت مه ضایع کوه نو په دې خبرې پسې ګرځه. اغاجانه په پیسو سوی دی، خو ما ویله ما چې دا درس یې ووایم یو څه به مې په دا شیانو سر خلاص شي. بس بس زویه ناکي په دې شیانو دماغ مه خرابوه. خو ما لیدل چې لیسن دې په کار دی په هغه ورځ درته اخلم. سمه ده اغاجانه څنګه چې ستا خوښ بس ما هغسې خوښه ده زوی دې موټر چې زده دی نور سر مه ټکه کړو. سلام علیکم چې زما د کور. وعلیکم السلام یې راغله غفور جان. جوړ په خیر. سړی مسې ښه یې جوړ یې خوشحاله په خیر خیریت نور تاسو څنګه ناست یې خدای دې خیر کړي. ولا غفور جان دلته چاته انتظار یې مې خواته ځو ته چیرې روان یې د خیره. ولا ځم نه د مکتب خواته د اذکارو معلومات کوم چې ورځي که نه ورځي. تراسه وکړئ کښېنه بنډار به وکړو بره به ولاړ شي. ته څنګه یې په کارو دې څه کړي دي؟ ولا اخته یو نو څه وکړو غفور جانه. چیرې دی زوی دې چیرې دی؟ غفور جان د زوی پوښتنه مه راسه کوه د اخرې زمانې اولادونه دي چې واده مې ورکړی د هغې ورځې راسه جلا شوی در اوسه مې بیا نه لیدلی دي نه سلام راچولی دي. خیر غم یې مه کوه سیکلی تا ته یې وسونه در کوي. ته خو لا ښه یادی مکتب په وایه درس په وایه سبا به یو شی جین جوړ شي په وسا به شي موږ چې درس نه په ووایه نوم مکتب ووایه نوم سبق په ووایه اخر پای نتیجه دغه شوله. موږ پابندګي کوښښ سره کوو د خپل اولادو سره. زه د خپل اولادو ته وایم چې کار مه کوئ دنیا یې خپل درس وایاست چې په موږ پلار مکتب نه دی ویلی څه حال مه دی د میاشتې په 40,000 افغانۍ د بل مزدوران یو دا اوس مې ورته خیال ته ویل ما زه به ورشم د الفانو معلومات به وکړم چې مکتب ته ورځي که نه ورځي. هغه ویل څه یې کوې مکتب څه کوي یو ځای یې شاګردان که یا هغه پر جانه پام کوه چې خطا نه وځي هر چا چې د ټولي دا غلط ته تولي د رضا دې رسولي د خپل درس په ووایه. یا چیرې د خلکو په خبرو خطا وځم چې فکر کوم لا به خپل اولادو تعلیم کوو. خدای دې ستا غم وته نه ورکوي د دې غم چې خدای تا ته نه درکوي بس خپل درس په وایه کال بل کال به یې شي چې په وسایه د خیره. اوس ما ته اجازه راکړه زه ځم معلومات یې کوم. هلته مې سرخیل سترګې غټې غټې را باندې کولې او ژر راځه باره ځم کار زه دې ژر معلومات وکړم. آقا جان چیه؟ بله الو آقا جان اونه